کې چې هلته عادي ژوي اوسېدل یو غیر عادي چرګ ژوند کوو چې نوم کیون و. هغه دومره تیز نه و خو یو باور یې درلود چې هغه الوتلی شي. خو یوه کوچنۍ ستونزه وه، کیون دومره هم نشو کولی چې تر کټارې پورې ځان ورسوي. یوه ورځ سهار کیون د وښو پر یو انبار ودرېده او په زور او په لوړ اواز یې وویل زه باور لرم چې الوتلی شم. هغه خپل وزرونه ډېر تیز وټپول او پورته یې ټوپ کړ، خو مخامخ د یو کډو دننه ولوېد. د کروند ټولو ژویو پورې وخندل او ورته یې وویل چرګان خو نه الوځي. کیون له خپل مخه کدو پاک کړ او په مسکا شو او ورته یې وویل زه نه تسلیمیږم، زه به بیا هم کوشش کوم. او داسې کیون هر څه ازمایش کړل، هر څه یې وکړل، بالونونه او په هر څه کې یې پرواز وکړ او داسې هغه لږ لږ پورته شو خو بیا به بېرته راوغورځېده. خو کیون هیڅ کله تسلیم نشو. یوه ورځ یو پیني نومې خوږ پسه د رنګینو سکیټونو سره راورسېد. هغه عینکې اغوستې وې او ډېره هوښیاره مسکا یې درلوده. پیني په ډېره نرمه لهجه کیون ته وویل ته اړتیا نه لرې چې وزر ولرې تر څو والوځې، یوازې یو څه فکر او خیال پکار دی. کیون په ډېره حیرانتیا ورته وویل څه؟ او داسې کیون او پیني یو ځای زپلاین جوړولو کار پیل کړ. هغوی میخونه ووهل، رسۍ یې وتړلې او ښه ډېر یې وخندل. کیون خپل کالي اغوستي وو او پیني د خپلو پښو سره یادښتونه لیکل. بالاخره وخت راورسېد، کیون د اخور بام ته وخوت. هغه ښکته د ټولو ژویو د خوشحالي چیغې واورېدې. کیون په ډېر شوق سره غږ کړ زه روان یم. هغه د زپلاین له لارې لکه یو الوتونکی قهرمان تېر شو. کالي الوتل، خلکو چیغې وهلې او کیون تر پایه پورې خندل. ټول ژوي ډېر خوشحاله وو په هغه ورځ او ټول الوتل، د خوښۍ نارې وهلې. کیون د زپلاین مخې ته ولاړ و، کالي الوتل، عینکې ځلولې او په ویاړ سره یې وویل ما خو ویل چې الوتلی شم. نو په ما ګرانو ماشومانو خدای دې وکړي چې د کیون کیسه مو خوښه شوې وي او سبق مو ترې اخیستی وي. مطلب د دې کیسې نه دا و چې د الوتلو لپاره د وزرو ضرورت نه وي، یوازې لږ زړورتیا او فکر تاسو خپل منزل ته رسولی شي. خدای دې وکړي چې د نورو کیسو په شان مو دا هم خوښه شوي. زما چینل هرومرو سبسکرایب کړئ او د نورو کیسو په انتظار واوسئ. د اوس لپاره هم دومره ده، بیا لپاره به بیا یوه خوندوره کیسه تاسو ته وړاندې کړم. اوس لپاره ښه شپه او خواږه خوبونه.